إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. په ټولو کې ښکلې نمونه چې دا الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تاسو ته بیان کړی ده همدغه آیات چې ما تلاوت کړ. الله فرمایي سورة احزاب آیات ته لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې تاسو ته بهترینه نمونه ده. بهترینه نمونه د ابراهیم علیه السلام او د هغه د ملګرو په رابطه الله فرمایي چې تاسو ته په ابراهیم علیه السلام او د هغه په ملګرو کې والذین معه هغه کسان چې د ابراهیم علیه السلام سره وو د هغوی په ژوند کې یو ښکلې نمونه ده. کله چې هغوی براعت اعلان کړ د خپل قوم نه هغوی ته یې ویل چې موږ د تاسې نه بېزاره یو او د هغه څه نه بېزاره یو چې تاسې عبادت کوئ د الله نه غیر او زمونږ او ستاسې په منځ کې دښمني او اعلان شوې ده او شروع شوې ده تر څو چې تاسې د خپل دغه نه روانه وړئ. الله جل شانه په قرآن کریم کې د ډېرو پیغمبرانو نمونې او الګو او اسوې او قدوې موږ تاسو ته وړاندې کړي دي. نو دا زمونږ او ستاسې چې دې نقاطو ته سوچ کوو نو دا خبره مخې ته راځي چې د الګو او د اسوې او د قدوې اخیستل د هغه مطالعه او د خپل ژوند دپاره آیډیل ګرځول دا ډېر زیات مهم دي. دې دپاره قرآن کیسې کوي. قرآن کې د انبیاو کیسې د همدې دپاره دي. اوس راځو دې ته چې کومې نمونې چې قرآن بیان کړي دي دا په کومو اړخونو کې د تربیت او دعوت په میدان کې د دوی د ژوند کوم اړخ موږ راواخلو. ژوند خو انساني ژوند خو یو ډېر مغلق ترکیب لري، ډېر ابعاد لري، ډېر ابعاد د عاطفي او فزیکي او تعلق او اجتماعي او د ټول نه رانیولي مختلف ابعاد دي. موږ په دې کې کم بعد راواخلو قرآن موږ ته څه وایي. نو د هر نبي په کیسه کې د هغه د ژوند یو طرف باندې الله جل شانه هغه ډېر زیات تمرکز کړی او هغه موږ ته په ډېر تفصیل سره بیان کړی ده. اضافي شیان چې دي هغه نه قرآن تیر شوی دی. زه غواړم په دې ځای کې د دې موقع نه په ګټه سره هغه کیسه چې زما قرآن ټولې کیسې خوږې دي او ښایسته دي خو هغه چې زه ترې اکثره متاثره یم او زیات هغه د یوسف علیه السلام کیسه ده. یوه ښکلې نمونه د یوسف علیه السلام. ټول انبیا دي. یوسف علیه السلام مکمل صورت تاسې وګورئ. د صورت د ابتدا نه چې صورت شروع کیږي الله جل شانه وایي چې موږ تاسو ته یو ښکلی بیان کوو. پیغمبر ښې کیسې درته بیانوي یو ښکلی بیان درته کوو. او بیا مخکې د یوسف علیه السلام کیسه ورپسې شروع کیږي. د ژوند لوړې ژورې او دا ټولې تېرېږي. یوسف علیه السلام د یو حاکم په حیث باندې د یو بادشاه په حیث باندې او مخکې د هغې نه چې بادشاهي ته ورسېږي د هغه تدبیر د هغه حکمت او د نن ورځې په اصطلاح سره ډیزاسټر میټیګیشن او ډیزاسټر مینجمنټ د ناورینونو کمول او د ناورینونو لپاره وقایه مخکې نه دا مینجمنټ یوسف علیه السلام کړی و. د لپاره یوسف علیه السلام د یو کلن ناورین دپاره تر ټولو نه ښکلی میټیګیشن پلان وړاندې کړی و. او بیا د یوسف علیه السلام په دې زندګۍ کې په ژوند کې د هغه اجتماعي اړخ الله جل شانه ډېر بارز کړی دی نسبت د هغه دعوتي اړخ ته. د یوسف علیه السلام دعوتي خبره په یو ځای کې راځي چې خپلو د زندان ملګرو ته وایي یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای د زندان ملګرو یو رب بهتر دی او که ډېر ربونه بهتر دي. هلته دا تفصیل او بیا خبره کوي زه داسې یو قوم نه راغلی یم چې هغوی په الله باور نه لر. نو هلته چې تاسې دغه د دعوت کیسه هم د یوسف علیه السلام وګورئ نهایت جالبه ده. نهایت نقطې دي پکې نقطې. اول خبره خو دا ده چې یوسف علیه السلام د کرکټر او د اخلاقو په ذریعه باندې په خلکو ځان ومنه د خپل کرکټر په وجه باندې او قرآن هغې ته اشاره وکړله خلک ورته وایي انا نراک من المحسنین. موږ ته محسن ګورو. محسن څه ته ویل کېږي؟ محسن هغه چا ته وایي چې ټوټل کوالټي من TQM پوره کیفیت سره یو شی سرته رسوي په اتقان سره یو کار سرته رسوي. ستا دا ژوند چې موږ ولیده په دې زندان کې ته ډېر محسن سړی ته ډېر پاک سړی هر کار دې ښکلی دی په هر کار کې ته فوکس او کنسنټریشن او تمرکز کې. نو موږ د تا نه د خوب تعبیر غواړو. هغوی بالکل عقیدتمند شوي یوسف علیه السلام ته د یوسف علیه السلام د کرکټر د وجې هغې نه مخکې خو یوسف علیه السلام کوم بیان نه و کړی. نو اوله خبره خو دا ده چې د داعي دپاره په دې کې لوی درس دا دی چې داعي باید د لوړ کرکټر او د لوړو اخلاقو درلودونکی اوسي. تش په خبرو باندې انګلیش کې متل دی چې actions speaks louder than words. ستا عمل چې دی ستا د خبرو نه لوړ غږیږي.
د دې وجه نه داعي باید با کرکټر وي د هغه په کوم معاشره کې چې اوسېږي په کوم دفتر کې چې کار کوي په کوم شفخانه کې چې هغه دی په کوم مکتب کې چې استاد دی په کوم پوهنتون کې چې محصل دی په کومه کارخانه کې چې کار کوي هلته د هغې نه خلک متاثر وي زه ویاړم او خوښ یم زمونږ یو ورور دی دلته موجود هم دی یو ډاکټر صاحب راغی او هغه کیسه کوله او هغه د کرکټر توصیف وکړه هلته موږ ته او دوی ویل چې یاره ویل زه په خپله هغه ډاکټر ښه مشهور ډاکټر دی داخلي او د زړه په دې کابل ښار کې ویل زه په خپله داسې وم چې موږ هم مریضانو ته صحیح وخت نه ورکوو اکثر یې نه ورکوي ډاکټران خو وویل دغه ملګری چې و ده به دومره وخت ورکوو چې ده به د هغه تاریخچه م اخیستله مریض ته یې وخت ورکوو د مریض ټول داسې باور وکړئ زما سترګو کې هغه وخت کې م اوښکې راغللې ما ویل همدغه د مسلمان داعي کرکټر او صفت دغه دی ته باید بالکل خلک وپېژنې چې ته د نورو سره ستا فرق دی ستا توپیر دی د نورو خلکو سره نو یوسف علیه السلام په کیسه کې دغه درس پروت دی بیا د هغې نه وروسته یوسف علیه السلام چې خبره کوي نو داسې نه کوي چې هغو د خوب تعبیر غوښتي او د تقریر شروع کړه لکه زمونږ د نن ورځې بعضې داعیان یو څه زده کړي میخانیک او هماغه درته تکراروي نه یوسف علیه السلام د دعوت خبره کوي خو هغوی مخکې پوه کوي چې خبره به څومره اوږده زما ورته وایي مخکې دې نه چې تاسو ته ډوډۍ راشي زه ستاسې د خوب تعبیر تاسو ته وایم یعنې د هغوی سوال جواب شو تاسو کښېنئ هغه خپل وخت د دعوت او د بیان هغه محدود شو زه تاسو ته خبره کوم مخکې دې نه چې تاسو ته ډوډۍ راشي او بیا د هغې نه وروسته هغوی ته دعوت کوي او د دعوت نه وروسته ورته د خوب تعبیر وړاندې کوي بیا د یوسف علیه السلام کرکټر د خپل ورونو سره وګوره د هغه د داعي تعامل په خپله کورنۍ کې هغوی څه کړي دي دا یې وژلی دی د هغوی په خپل ذهن باندې هغوی دا ووژه ختم یې کړه د دې زندګي ختمه کړله یوسف علیه السلام ورته ویل لا تثریب علیکم اليوم هېڅ خبره نشته دی دا خو شیطان زموږ او ستاسې منځ کې عداوت اچو هلته د هغه حوصله د هغه سینه د هغه تعامل هغه بیا وګورئ او کله چې دا ټولې خبرې وشي د یوسف علیه السلام وروستۍ مهمه خبره د داعي لپاره درس هغه څه شی دی هغه وایي الله ته سوال کوي توفني مسلما والحقني بالصالحين یا الله مسلمان مې مړ کړي یوسف علیه السلام دا لویه خبره ده استاد مزمل یو ځل په یو درس کې خبره کوله د اخوان د یو رهبر په رابطه خبره کوله چې راغلی و ویل ما ته پوښتنه وکړه چې استاد ستا لکه امید او ارمان او غټ ارمان دې څه شی دی نو ویل هغه ما ته ویل چې زما ارمان دا دی چې زه مسلمان مړ شم نو ویل دا استاد زما په دې ذهن کې دومره شو دومره استاد زما په ذهن کې دومره وړوکی شو چې یاره مسلمان مړ شي ما ویل ته به اوس وایې چې فلسطین فتح کوم خلافت قایم کوم دا وشي او هغه وشي غټې خبرې به وکړي دې ویل چې مسلمان مړ شم استاد مزمل ویل چې زه اوس دې خبرې ته متوجه یم چې استاد څومره غټه خبره کړې وه یوسف علیه السلام د ټولو خبرو نه په اخره کې وایي توفني مسلما والحقني بالصالحین ځکه زمونږ د ټولو کارونو الله غایتنا خو دا خو زمونږ وروستی کار دی او بیا چې دا ټول فلم او دا ټوله کیسه ختمه شي الله جل شانه په 108 نمبر آیات کې د سورت یوسف نبی علیه السلام ته فرمایي قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله أكبر ولله الحمد 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 نو قرآن خلاصه وړاندې کوي نبی اسلام ته وایي چې خلکو ته وایي دغه زما لاره ده ادعو الى الله د الله طرف ته بلنه کوم د الله طرف ته دعوت دا زما اصل کار دی اصل خو علی بصیرتن په بصیرت سره د نن ورځې د منیجمنت د کمیونیکیشن دا څومره اسباب وسایل ورکشاپونه کتابونه دا ټول راواخلئ دا د علی بصیرتن لفظ قرضدار پاتې کیږي علی بصیرتن په بصیرت سره دا کار کوم د یوسف علیه السلام کیسه ستاسې مخکې ده علی بصیرتن انا ومن اتبعنی دا زما کار دی او څوک چې زما مطابقت هم کوي وسبحان الله وما انا من المشرکین دلته بیا خپل براءت اعلانوي نو دا د یوسف علیه السلام یو الګو په ځوانۍ کې هغه نه دعوت کیږي د ځوانۍ په جوش کې یو ښکلې ښځه د دولت او د واک خاونده هغه ته غلط خواهش کوي خو یوسف علیه السلام هلته الله ته پناه وروړي او د الله جل شانه ته وایي چې دا زندان نه ډېر بهتر دی نسبت هغه څه ته چې دا یعنی دا یو الګو یو نمونه یو ښکلې نمونه د تربیت په میدان کې د دعوت په میدان کې هغه یوسف علیه السلام ابراهیم علیه السلام زموږ ستاسې په مخ کې دی
د ابراهیم علیه السلام د نیکه د هغه په کیسه کې خو ډېر زیات درسونه پراته دي. په هغه کې تاسو وګورئ د ابراهیم علیه السلام د ځان نه شروع کېږي، د ځان نه لومړنۍ خبره د هغه د ځان ده چې د ځان قرباني ورکوي الله جل شانه ته، او نمرود ته ودرېږي او د هغې د عقیده چیلنج کوي، بوتان ماتوي او بالاخره اور ته غورځېږي، د خپل ځان نه تېر دی. د خپلو والدینو قرباني ورکوي او خپل پلار ورته وایي چې وهجرني ملیه، زه نه یو څه وخت رانه لرې شه. ابراهیم علیه السلام کور پرېږدي د هغې ځینې ځي او د الله امتحانات هلته نه ختمېږي، او بیا ابراهیم علیه السلام خپله میرمن پرېږدي او خپل بچی پرېږدي، بیا خپل بچی حلالوي، او دا ټولې قربانۍ په دې هر یو کې د داعي او د دعوتګر او د اسلامي فکر د هغه لاروي دپاره چې هغه د تجرد دعوه کوي، د تجرد دې ته ویل کېږي، هغه دپاره درسونه دي. نو ابراهیم علیه السلام چې کله دا ټولې خبرې تکمیل کړلې نو الله جل شانه ورته فرمایي انی جاعلک للناس اماما، اوس دې د خلکو دپاره امام کوم. د امامت هغه ټریننګ کورس تا واغسته، هغه د تربیتي مراحل نه ته تېر شوې، د سختو مراحل نه. انی جاعلک للناس اماما، اوس دې د خلکو دپاره امام ګرځوم. امامت ډېر مهم دی. د قیادت دپاره موږ پیدا یو. تاسو د سورة بقره بحث وګورئ د کوم ځای نه چې یا بني اسرائیل شروع شوی دی اول ځل کې، بیا وروسته 2 ځایونو کې راغلی دی، بیا وروسته د دویمه سپارې شروع ده. مکمله د قیادت پر رابطه خبره ده. د یهودو نه قیادت ولې راغی دی د نبي علیه السلام امت ته؟ د دې قیادت دپاره تیاري هغه د اسلامي تحریک او د اسلامي حرکت کار دی. که د قیادت مثلا نه وي، د نړۍ د مشرۍ خبره نه وي، او د نړۍ لکه بیګا مولانا شیخ صاحب خبره وکړله د استاذیت العالم، د نړۍ د استاذۍ خبره نه وي. دا اوس زمونږ په هغه کلینیک کې چې کوم پرسټامول ګولۍ پرتې دي، دا کوم پیناډول ګولۍ چې تاسو استعمالوئ ټول دا د امریکا د FDA فود اینڈ ډرګ ایڈمنسټریشن د خوا چې د دې د اپروول ورنکړل شي، دا د وایي ته د کابل په خالد بن ولید میله کې نشي خوړی. دا کم سټنټونه چې موږ ته اچول کېږي په زړه کې، دا کم وسایل چې موږ استعمالوو، دا هر پروسیجر چې موږ کوو، دا چې د امریکا FDA هغې اپروول ورنکړي، موږ داسې هغه نشو په دنیا کې هغه نه رواج کېږي. دې ته استاذیت العالم وایي. دغې مرحلې ته باید موږ ورسېږو چې زمونږ د اپروول نه وروسته زمونږ د علمي ریسرچونو په بیس باندې خلک چې هغه بیا یو شی تجویز کړي چاته او یو شی نه کړي. نو د دې په خاطر باندې د دغه انبیاو د دوی کارونه لیدل پکار دي. د هغې نه وروسته وخت چون کم دی، هر یو کې تفصیل کې نشم تللی. راځو د یعقوب علیه السلام کیسه ده. یعقوب علیه السلام هم چې کله وفات کېږي خپلو بچو ته وایي، وصیت ورته کوي. د هغې په ژوند کې دا ډېره مهمه خبره ده، د خپل اولاد تربیت. زما بچیانو، زما نه وروسته به تاسې د څه شي عبادت کوئ؟ د دې نه مخکې ابراهیم علیه السلام دا کار کوي، او په دې شکل سره د ټولو انبیاو کیسه چې الله جل شانه موږ او تاسو ته بیان کړله. د دې نه وروسته موږ او تاسې بیا ګورو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه په رابطه باندې بیل الله جل شانه فرمایي. یو خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل سیرت چې دی هغه من حیث مستقل مضمون هغه الحمدلله زموږ او تاسې په منځ کې مستند چې دی هغه موجود دی. د نبی اسلام سیرت او بیا قرآن کریم چې په مختلفو ځایونو کې سیرت باندې د سیرت اشارې کړي دي. د نبی اسلام اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر ډېر غټ اخلاق لري. فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لیډرشپ دغه ښیي، هغه صفات او د کریزما هغه راز بیانوي الله جل شانه چې تا کې دا کریزما ولې ده. او یو کس خو ډېر ښکلی تفسیر د صورت وکړ، هغه ویل په دې آیات کې د نبي علیه السلام د رحمت نه غیر د صحابه کرامو شان توصیف شوی دی چې دا صحابه کرام داسې خلک نه دي چې هر چا سره په لار روانېږي، دا ډېر درانه او عزتمن خلک دي. دا خو تا کې اخلاق دي پیغمبره چې تا نه راتاو دي. که دا کې تا کې نه وي دا صحابان تا سره نه تلل، دانفضوا من حولک، دا به درنه خواره واره شوي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی د کوچنیتوب نه نیولې تر ځوانۍ پورې او بیا د ځوانۍ نه نیولې د نبوت ټوله دوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ملګري په حیث، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو استاد په حیث باندې. حضرت انس ابن مالک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما مور او پلار قرباني داسې استاد 10 کاله مې د هغه په خدمت کې تېر کړي دي، ما ته قار شوی غوسه شوی نه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استاذۍ او د تربیت او د تعلیم او تربیه په میتودونو باندې خو نن ریسرچونه کېږي، کتابونه پرې لیکل شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو تاجر په حیث، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو جنگي قومندان په حیث، د جنگ په قومندان کې ولاړ دی او نبی علیه السلام ټول تښتېږي او نبی علیه السلام غږ کوي چې زه د عبدالمطلب زوی یم، انا رسول انا نبی لا کذب، زه نبی یم، څه دروغجن خو نه یم. او په هغې ځای کې ودرېږي. د احد په غزا کې چې بالکل د کافرو په منځ کې راایسار شوی و او هغوی ویل چې که اوس د نبي اسلام غږ ووته خلک په، خو نبي اسلام د دې دغه ونه کړ، خپل ملګرو ته یې غږ وکړ
حضرت سعد بن ابي وقاص ته وایي مور او پلار مې در باندې قرباني غشي ولا د جنگ په میدان کې د دعوت په میدان کې تاسو وګورئ یو عربي راځي او په مسجد کې ادرار کوي او بیا صحابان په غوسه کېږي نبی رسول الله مکوي او بیا ورته هغه باندې وبو وړوي او بیا هغه کسب کوي هغه بیا وایي چې یا الله زما د نبی رسول الله نه بغیر څوک مو بخي یو ما دا وبخي نو څوک مو بخي بیا خان دی نبی رسول الله ته وایي د الله د لوی رحم دې ډیر راتنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا یو دغه چې تاسو وګورئ موږ تاسو لپاره کافي دی چې موږ ژوند هغه ټول مراحل چې دا موږ ته بالکل د لمر غوندې روښانه شي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعقیب باندې دغه صحابه کرام هغه خلک چې دغه په توصیف کې قران کریم الله جل جلاله د هغه په توصیف کې مختلفو ځایونو کې قران کریم کې آیاتونه راغلي دي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دا څوک د صحابانو د نبی کریم د صحابانو په رابطه باندې راځي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دا صحابانو دا د هغوی په رابطه د آیاتونو نازلېدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت دپاره الله جل شانه انتخاب کړي لوی خلک آیات به نازل شو او آیات د نازلېدو سره به هغوی اوچتو ځمکې ته به نه پرېښوده او په خپل زندګۍ کې به تطبیقو لږ نه په لسګونو په سلګونو واقعات ثبت دي چې آیات نازل شوی دی او صحابه کرامو په هغه وخت کې لبیک ویلې ویل چې شراب چې منع شو راویل شو فهل انتم منتهون ویل دوی ژړل چغې والي چې بالکل الله موږ منیو الله موږ منع شوي یو دا د صحابانو شانو د هغوی تربیت شوی او دغه شانې او بیا چې کله نبی علیه السلام چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حضرت طلحه ورته وایي چې نبی علیه السلام راکه لاس دی زما دا باغ چې دا ما الله ته ورکړ د ټولو نه خوښ او یوازینۍ سرمایه زما دغه وه او ورکړه الله ته نبی علیه السلام آیات تلاوت کوي او فرمایي چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا حضرت ابو دحدح رحمه ورته وایي چې راکه لاس نبی علیه السلام ورته وایي الله موږ نه قرض غواړي او ورته چې الله تاسې نه قرض غواړي داسې ذات دنه قرض غواړي چې هغه غني دی فقیر نه دی نو هغه ورته وایي چې د الله رسول ما خپل باغ قرض ورکړ او بیا راځي خپل میرمن ته وایي یو مې دحدح راوځه د باغ نه دا باغ مو یوه خبره باندې هغه ډېر څه اخیستلی شو د امریکا امتیازات یې اخیستی شو خو هغه هر څه د حق دپاره حق سره د مینې په پت هغه خلکو دا کار ونه کړ الله اکبر ولله الحمد الله اکبر ولله الحمد په دې خاوره کې تاسو وګورئ دلته نومونه لیکل شوي دي استاد عبدالرحیم نیازي کور ورته احوال راغی چې کوژدن دا ورته ویل چې سور سیلاب راغلی دی په دې ملک باندې زه به اوس واده کوم کوژدن به کوم د دې مقابله ده استاد غلام محمد نیازي شهید انجینر حبیب رحمان شهید ډاکټر عمر شهید ډاکټر شکور شهید دا څوک دا د دې خاورې بچیان زموږ استاد غوندې خلک خو د حق په مینه باندې دوی وپایدله و چې د حق په مینه پای هغه نه مري د جهان په لوحه ثبت زموږ پایښ دی او دغه شانې موږ او تاسې ډېر قیادتونه لرو بنګلادیش کې عبدالقادر ملا او د هغه سره مطیع الرحمن نظامي سپین ږیری دا ټول صرف او صرف د دې لپاره چې د الله جل شانه په ځمکه باندې د الله نظام قایم شي د اسلامي حرکت هغه فهم د دین چې موږ او تاسې لرو د هغه فهم دپاره د هغې د تطبیق او د هغه ارمانونو دپاره چې موږ او تاسې لرو د هغه د تطبیق دپاره د خلکو چې دی دا هر څه په ځان باندې ومنل او دا ټول زموږ او تاسې دپاره د لارې مشال دي الله جل جلاله موږ او تاسې ته توفیق راکړي چې موږ د دوی ژوند مطالعه کړو او د دوی د اهدافو دپاره چې د قرآن اهداف دي قرآن موږ ته ترسیم کړي دي د هغې دپاره ژوند وکړو نو بیا به موږ او تاسې د دغې آیت ریښتینې تفسیر کړی او په خپل ژوند کې تمثیل کړي چې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اقول قولي هذا استغفر الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله